د خیبر پښتونخوا صوبې په کوز دیر کې کوټو بجلیګر به روان کال کې د بجلی پیداوار شروع کی. د منصوبې نه به 40.8 میگاواټ ارزانه بجلی پیدا کیږي. د دې منصوبې نه به صوبې ته د کال د 2 ارب روپو نه زیاته ګټه ترلاسه کیږي. د منصوبې مکمل کېدو سره به صوبه کې د خوشحاله نوي دور شروع شي. د خیبر پښتونخوا انرژي ډیولپمنٹ ارګنایزیشن پیډو د چیف ایگزیکټیو انجینیر محمد نعیم خان د پراجیکټ د زیاده دورې په موقع وینا. تفصیلات د خیبر پښتونخوا صوبې په کوز دیر ضلع کې کوټو بجلیګر د جوړېدو په آخري مرحله کې داخل شوی دی. دغه بجلیګر به د روان کال 2023 په وروستي پړاو کې ترسره شي او 40.8 میگاواټ ارزانه بجلی به پیدا کېدل شروع شي. د منصوبې نه به خیبر پښتونخوا صوبې ته د کال د 2 ارب روپو نه زیاته ګټه وټه ترلاسه کیږي او د روزګار نوې موقع به سره پیدا شي. د منصوبې نه پیدا کیدونکې برېښنا یا بجلی نیشنل ګریډ کې شاملېدو سره به د ملک دننه د بجلی په بحران قابو موندلو کې مرسته وشي. دا خبرې د پښتونخوا انرژي ډیولپمنٹ ارګنایزیشن پیډو چیف ایگزیکټیو افیسر انجینیر محمد نعیم خان د کوټو هایډرو پاور پراجیکټ د زیاده دورې کولو په وخت کړی دی. د هنګامي دورې په موقع د پیډو مشر سره د کوز دیر ډیپټي کمشنر افتخار خان مروت هم موجود وو. د پیډو مشر انجینیر محمد نعیم خان په منصوبه کار تیزولو دپاره د هایډرو پاور پراجیکټ یا بجلیګر د مختلفو برخو کره کتنه وکړه. په منصوبه د کار د پرمختګ او پیشرفت په بابله ډیپټي ډایرکټر انجینیر مقیم الدین وویل چې 13 میاشتو کې په منصوبه کارکونکو د چینی انجینیرانو د ډلې ګڼو کسانو کارمندانو د امنیتي مسلې په وجه کار پرېښی او تللی وو. بلخوا د کووډ-19 یعنی کرونا وایرس د ایمرجنسي په وختونو کې د پراجیکټ دپاره مشینري راوړل هم ګرانه وه چې په نتیجه کې یې منصوبه د لږ ډیر ځنډ سره مخ شوه. ولې بیا هم کله چې د امنیت یعنی سیکورټي منصوبه هواره شوه نو دغه چینی انجینیران واپس راغلل او اوس په منصوبه توند رفتار سره کار شروع دی او مشینري هم راوړل شوې ده. ډیپټي ډایرکټر زیاته کړه چې د منصوبې دپاره د ځمکې په ترلاسه کولو کې ځینې خنډان رامنځته دي. د ډیپټي ډایرکټر په دغه خبره د دیر ډیپټي کمشنر افتخار خان مروت په پراجیکټ کارکونکو واکمنانو ته باور ورکړ چې ځایي خلکو سره د ځمکې ترلاسه کولو په لړ کې خبرې اترې روانې دي او ډیر زر به د ځمکو مالکانو ته پیسې ورکړي شي. د پیډو چیف ایگزیکټیو انجینیر محمد نعیم خان په منصوبه د کار د رفتار په حق له اطمینان ښکاره کړ او ویې چې دا بجلیګر د صوبې دپاره یوه ګټوره منصوبه ده. چیف ایگزیکټیو فیلډ سټاف ته خبرداری ورکړه چې په منصوبه د کار نور توند کړی شي چې دا شان پاتې کار په وخت سرته ورسي او ولس ته زر تر زره د دې فایدې او ګټې په لاس ورشي. د پیډو مشر وویل چې د کوټو هایډرو پاور پراجیکټ ترسره کېدو سره به خیبر پښتونخوا صوبه کې د خوشحاله نوي دور شروع شي. د پیډو مشر انجینیر محمد نعیم خان په ډاګه کړه چې کوټو بجلیګر سره به صوبې ته د کال د 2 ارب روپو نه زیاته ګټه ترلاسه کیږي او د روزګار نوې موقع به هم پیدا شي. امجد علي خادم، پښتونخوا ټي وي، پیښور.